مهاجر یم. د داعش او د طالبانو جنګ و او خپل منځ کې او د کورونه لګېدل، د هغه ځای چې را مهاجر شوم دلته چې رالم. دلته چې زه رالم خیمه کې اوسېدم. چې خیمه کې چې اوسېدم دا ورور رامنې مهربانه شه دا کور لا که چې دا ځان له برابر که او پکې اوسېږه. زه چې رالم چې د کور کې چې ځای شوم، دا کور چې زه دپم راته ومه چې کار نه پیدا کېږي چې پیدا شم چې لاړ شم چې یو ورځې کار وکړم او بیا مې ټول وجود مې خوږېږي. د معدې تکلیف هم لرم او کار هم چې نه کوم او هم تکلیف لمن دی. شم چې دا لرې دی دا یا بل ځای له خپل بچو سره مې غم وي، سودا مې چې سیند دی ختیځ د خطر. دا کور چې سړي راکلی دا ټول چڼ چڼ دی او په دې حالات کې چې د مزدوري نه شم اچولی او زه خپل د رزق بندوبست هسه نشته دی. مزدور به پسې به واچوم، د ډاکټر پیسو ګولۍ اخیستی هم نه شم. ورونو او خویندو تاسې ما سره کومک وکئ. زه په خپلو پښو ودرېږم او زه به ټول عمر به زما په لاس کې څه نشته، زه دوا به ته کوم. زه ډېر شکر او احترام ادا کوم د قمر موسسې له چې دې زما خبر واخیسته، دې زما دغه د درد ویل د دې دغه ویل زه دې ته زما د زړه دوا ته کوي. الله یې دې له اجر عظیم ورکړي چې هر ځای کې اوسېږي. مونږ ته لس ورونه او خویندې پکار دي تر څو هر یو $100 ورکړي او مونږ وکولی شو $1000 جمع کړو تر څو دغه کاکا ته مونږ یو وړوکی کاروبار شروع کړو.